الجهاد دا کتاب پبارد جهاد کی دے اللہ پاک قرآن کریم کی فرمائلی دی کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسا تکرہو شیئا وهو خیر لکم پتاسو بانی جہاد فرض دے دا قتال در بانی فرض دے حلال کی دا صح عبادت دے بازو دا سخ کاری او په ډیرو سختیو کې چې انسان ته بد ښکاري باقي کې کله خیر وي دارنګه الله په قرآن کریم کې فرمایلی دي چې وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما الله پاک مجاهدین ته په قاعدین باندې غټ اجر ورکړی دی نو جهاد په لغت کې مشقت ته وایي هر مشقت د لغوي جهاد دی لکه تاسو دا تکلیف دی روي او سبق وایي نو دا لغوي جهاد دی او په اصطلاح کې بذل الجهد فی قتال الكفار اصطلاحي معنی دا ده چې خپل کوشش مصرف کې په قتال د کافرانو کې فتح الباری دغه معنی لیکلی ده مولا علی قاری رحمه الله په حاشیه کې هم دغه معنی لیکلی ده وشرعا بذل المجهود فی قتال الكفار مباشرة او معاونة بالمال او بالرأي او بتکثیر السواد او غیر ذالک اصطلاحي معنی دا ده چې په قتال د کافرانو کې خپل کوشش خرچه کی مباشرتن قتلوي یا معاونتن بالمال قتلوي په جهاد کې مال خرچه کوي او بالرأي یا مشوره ور کوي او بتکثیر السواد یا په دې طریقه چې د مجاهدینو ډله غټوي او غیر ذالک یا په بل طریقه د کافرانو په قتال کې چې هر څه خرچه کوي نو دې ته ویل شي جهاد د حضرت عمرو بن عباس رضی الله عنه په روایت کې دغه تعریف راغلی دی هغه فرمایي چې قیل لرسول الله صلی الله علیه وسلم وما الجهاد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چاویل چې یا رسول الله د جهاد حقیقت څه دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل ان تقاتل الكفار اذا لقيتم د جهاد حقیقت دا دی چې د کافرانو سره و جنگيږي چې کله د کافرانو سره ملاقات شي قيل فاي الجهاد افضل بیا چا پوښتنه وکړه چې کوم جهاد بهتر دی قال من عقر جواده واهرق دمه د هغه چا جهاد بهتر دی چې اسیم زخمی شي او وینم توی شي نو خلاصه دا چې جهاد په اصطلاح کې چاته وایي بذل الجهد فی قتال الكفار او په عباداتو کې شرعي معنا مراد دی لغوي معنا ته اعتبار نه نو دا لغوي جهادونه چې دا شرعي جهاد نه دی لکه تاسو اوس مشقت برداشت کوئ دا د تکلیف تیروي د شپې مطالعه د سحر درس وایي دا مشقت دی لغوي جهاد دی خدا شرعي جهاد نه دی شرعي جهاد چې دی بذل الجهد فی قتال الكفار په قتال د کافرانو کې خپل کوشش خرچه کول دې ته جهاد وایي په عبادت چې کوي نور د دین دعوت او تبلیغ کوي د دین لپاره سیاسي جهود کوي دا په جهادونو کې ناراضي جهاد کې صرف دا راځي چې بذل الجهد فی قتال الكفار خپل کوشش خرچه کول په قتال د کافرانو دا لغوي جهادونو ته شرعي جهاد ویل دا داسې ده لکه تحریک الصلوات ته صلات ویل تحریک الصلوات خو لغوي صلات ده شرعي صلات نه ده شرعي صلات ارکان مخصوصه دي بیا دا جهاد چې ده په درې قسمه دي اقسام الجهاد یو جهاد بالمال ده یو جهاد بالنفس ده او بل جهاد باللسان ده جهاد بالمال چې خپل مال په قتال د کفارو کې خرچه کړي نور صدقات هم ثواب لري خو د جهاد بالمال غاړه ور باندې نه خلاصيږي یو سړی په مدرسه خرچه کوي په یتیمانو خرچه کوي دارنګه په مراکزو خرچه کوي په دې خرچو کې او په دې صدقو کې ثواب ده خو په دې د جهاد بالمال غاړه نه خلاصي جهاد بالمال ډیر اهم ده ځکه په احادیثو کې اول ذکر د جهاد بالمال دی نو جهاد بالمال دی ته وایي چې خپل مال د کافرانو په قتال کې خرچه کړي دویم جهاد بالنفس دی
جهاد بالنفس کی باب اعلی ور داخله ده لکه جهاد بالسيف. نو د جهاد بالنفس دا معنا نه ده چې د توري په مقابل کې جهاد کوا، بلکې معنی دا ده چې په توره جهاد کوا. نو همدارنګه د جهاد بالنفس دا معنا نه ده چې د نفس په مقابله کې جهاد کوا، بلکې معنی دا ده چې په بدن او په نفس جهاد وکا، یعنی نفس د کفارو په مقابله کې استعمال کا. رشید احمد گنگوہی رحمه الله په الکوكب الدری جلد اول صفحه 325 کې لیکي چې ولا يخفى ما بين الجهادين من الالتئام والاتصال فإن مجاهدة الكفار لا تخلو عن مجاهدة النفس. د نفس سره جهاد او د کافر سره جهاد د دې ډول په مابین کې التئام او اتصال دی، ځکه چې د کافر سره جنگيږي نو په نفس ډیر بوج راځي. ولا تتصور دونها، د کافر جنگ په دې کې اول د نفس سره جنگ کوي. ومجاهدة النفس اذا كملت لا تتكاد تترك الرجل لا يجاهد الكفار بلسانه او بسنانه. کله چې د نفس مقابله ډیره مضبوطه شي نو بیا انسان جهاد د کافرانو سره نه پریږدي. یو سړی چې د نفس سره ډیر جهاد وکړي او په دې کې د کمال مرتبه ته ورسیږي نو بیا د کافرانو سره ضرور جهاد کوي. نو دویم جهاد بالنفس دی چې خپل نفس د کافرانو په مقابله کې خرچه کوي. او دریم جهاد باللسان دی. جهاد باللسان دی ته وایي چې ژبه د کفارو په خلاف استعمال کی، د جهاد فضایل او مسائل بیان کی، جهادي نظمونه وایي، دا ټول جهاد باللسان دی. په یو حدیث کې داسې راغلی افضل الجهاد کلمة حق عند سلطان جائر. بهترین جهاد دا دی چې د ظالم بادشاہ په مخ کې حق کلمه وایي. دا د دې وجه نه بهترین جهاد دی چې د دې نه وروسته مرګ یقیني وي. او په جهاد بالنفس کې مرګ یقیني نه وي. نو جهاد په درې قسمه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي جاهد المشرکین باموالکم، خپل مالونه د کافرانو په قتال کې خرچه کړئ. وانفسکم، خپل بدنونه د کافرانو سره په مقابله کې مصرف او خرچه کړئ. والسنتکم، او ژبه د کافرانو په خلاف استعمال کړئ. د جهاد او د قتال فضایل او مسائل ور باندې وایي. جهاد په دوه قسمه ده، یو فرض عین جهاد ده او دوهم فرض کفایي جهاد ده. فرض عین جهاد دته دفاعي جهاد هم وایي. د دفاعي جهاد چې فرض عین جهاد ورته وایي دا په هغه صورت کې وي چې کافر د مسلمانانو ځمکه لاندې کیو، کافران د مسلمانانو ځمکه قبضه کی، لکه اندلس قبضه کړي دي، عراق قبضه کړي دي، مخکې افغانستان قبضه کړي او فلسطین قبضه کړي دي. چې کافران د مسلمانانو ځمکه قبضه کی نو د الته په نږدې مسلمانانو باندې جهاد فرض عین شي. کدا وی طاقت نو بیا وی ته چوم نږدې دی په وی فرض عین شي، او چې دا وی طاقت نو بیا چې هغه ته کوم نږدې دی په وی فرض عین شي، تر دې چې په ټوله دنیا فرض عین شي. دویم چې کله کافران په مسلمانانو حمله وکړي نو بیا الته په دې نږدې مسلمانانو جهاد فرض عین شي. کابوی نه کافی کېدل بیا وی ته چې څوک نږدې دی په وی فرض عین شي، تر دې چې په ټوله دنیا فرض عین شي. صاحب د بحر الرائق لیکي چې کفارو که په مشرق کې په مسلمان بندي کړو نو د مغرب په مسلمان باندې جهاد فرض عین شي. نو دریم صورت دا ده، یو صورت پیدا شو چې کافران د مسلمانانو ځمکه قبضه کړي، دویم دا چې کافران په مسلمانانو حمله وکړي، دریم دا چې یو مسلمان دوی بندي کړي د کافرو سره په جیل کې وي. نو که په مشرق کې بندي وي د مغرب په مسلمانانو باندې جهاد فرض عین دی. نمبر په نمبر به دوی جهاد ته ځي او دا مسلمان به د کافرانو د بندي خانې نه را ازادوي. بل په هغه صورت کې جهاد فرض عین دی چې امیر المؤمنین نفیر عام وکړي، عام اعلان وکړي چې ټول مؤمنان جنگ ته راوځي. دا فرض عین جهاد د دې ته دفاعي جهاد وایي.
تقریبا زر کاله کېږي چې دغه جهاد شروع دی، دا فرض عین یعنی دفاعي جهاد. دوهم اقدامي جهاد دی. اقدامي جهاد دی ته وایي چې د مشرق نه تر مغربه پورې او د شمال نه تر جنوبه پورې د مسلمانانو ټولې ځمکې ازادي وي، د کافرانو په قبضه کې نه وي. دوهم دا چې کافرانو په مسلمانانو باندې حمله نه وي کړې، او دریم دا چې یو مسلمان هم د کافرانو سره بندي نه وي، او څلورم دا چې نفیر عام هم نه شوی، نو چې نه شوی بلکې اسلام غالبي، نو دلته به د اسلام د لا زیاتې ترقۍ دپاره د مسلمانانو یوه ډله جنګېږي او د نورو مسلمانانو غاړه به ورباندې خلاصېږي. دې ته فرض کفایي جهاد وایي. نو یو ډله د مؤمنانو به جنګېږي او د نورو مؤمنانو غاړه به ورباندې خلاصېږي. د دې فرض کفایي جهاد چې دې ته اقدامي جهاد وایي، د دې دپاره شرایط دي. مثلا یو شرط ورته اجازت الوالدین، د مور او د پلار اجازت دی. دویم امارت شرعي دی، شرعي امارت چې وي نو بیا به ته اقدامي جهاد کوي، دا فرض کفایي جهاد. دریم شرط ورته د قدرت توازن دی. څلورم شرط ورته دعوت الی الاسلام دی، چې د حملې نه مخکې د اسلام طرف ته دعوت ورکړي. په دې دعوت کې درې جملې دي. اوله جمله دا چې ورته ووایي چې مسلمان شه، دویم دا چې جزیه قبوله کړه، دریم دا چې جنگ ته تیار شه. دا دعوت هم هغه چاته واجب دی چې د اسلام نوم یې نه اورېدلی او په دې نه پوهېږي چې مسلمان څه غواړي، او که یو ځلې دعوت ورته رسېدلی نو بیا دویم ځلې دعوت ورته مستحب دی، دویم ځلې دعوت بیا ورته واجب نه دی. نن سبا ټولې دنیا ته دعوت رسېدلی دی. نن سبا د اقدامي جهاد دپاره دعوت فرض نه دی بلکې مستحب دی. دا شرایط چې دي دا د فرض کفایي جهاد دپاره دی، د اقدامي جهاد دپاره. او هغه کوم جهاد چې فرض عین دی، لکه د زرو کالو نه چې دا کوم جهاد را روان دی، زر کاله کېږي تقریبا چې کافران د مسلمانانو ملکونه قبضه کوي، په مسلمانانو حملې کوي او مسلمانان بندیانوي. نو دغه فرض عین جهاد د دې دپاره شرایط نشته، بلکې غلام د آقا د اجازت نه بغیر د جهاد ته تللی شي، ښځه د خاوند د اجازت نه بغیر جهاد ته تللی شي. په دې صورت کې دعوت هم ساقط دی. په فتاوی تاترخانیه کې فرمایي وان هجموا علینا سقطت الدعوه، کافرانو چې په موږ حمله وکړه نو بیا دعوت ساقط دی. یو جذباتي ملګری یو امریکایي ته ورغلی ورته ویلو چې ایمان راوړه، زه تا ته دعوت ته راغلی. هغه امریکایي اسلام مطالعه کړی نو دې ورور ته ویلو چې ته واپس لاړ شه، ته خپل دین زده کړه او بیا ما ته راشه دعوت راکوه، ستا خپل دین نه دی زده. دی چې واپس راغلی نو چېرته چیله میله بیا لګولې وه او ښه کوشش یې کړی و، بیا ورغلی او ورور یې ورسره ترجمان و د امریکایانو سره. نو بیا یې ورته ویلي چې دا دی ما خپل دین زده دی خو ته مسلمان شه، تا ته دعوت ته راغلی. هغه ورته ویلي چې نه دی خپل دین دی نه دی زده کړه، واپس لاړ شه خپل دین زده کړه، بیا راځه ما ته دعوت راکړه. دریم ځلې چې ورته بیا راغلی نو بیا ورته ویلي چې ګوره بیا مه راځه ما ته، ستا خپل دین زده نه دی. ستا دین دا دی چې موږ امریکایان یو، ستاسو په ملک هم حمله کړې ده، قبضه کړی هم دی، ستاسو خلک هم بندیان کړي دي. ستاسو په دین کې دا مسله ده چې وان هجموا علینا سقطت الدعوه، کافران چې په مسلمانان حمله وکړي هلته دعوت ساقطي. داسې خو نه کېږي چې کافر دی یو ډاکوان دی، غله دی، هغه دې کور ته راواوړي او ته بیا دعوت ورته ورکوي. غله دي کور ته راوښتي دي، د کور مالونه دي لوټ کوي او ته وایې چې راځه اول دعوت ورکړه بیا ورسره مقابله کوه. داسې خو به نه کوي بلکې د اول نه به پې حمله کوي، یا به ځان ورباندې وژني یا به دی وژني. نو هلته دعوت هم ساقطي چې کله جهاد فرض عین او اقدامي وي. او د قدرت توازن هم پکې شرط نه دی، لکه ډاکوان چې کور ته راواوړي نو بیا خو به ته دې ته نه ګوري چې د دوی سره زما وس رسیږي که نه رسیږي. نو که غیرتي سړی خو یا به ځان پې وژني یا به دی وژني. اجازت د والدینو هم پکې شرط نه وي او امارت شرعي هم پکې شرط نه وي. د دې فرض عین جهاد دپاره شرایط نه وي.
چې کله کافران د مسلمانانو ملک تراشي بیا دا لازم نه ده چې مور او پلار درته اجازت کوي کني کوي، دا لازم نه ده چې امارت شرعي شته کنه، دا لازم نه ده چې د قدرت توازن شته کنه، او دعوت ال اسلام هم بیا ثابت دی، بلکې باب قتال کوي صرف، نو بیا فرض عین صرف قتال دی. د حضرت عبد الله ابن مبارک او د حضرت سعید ابن المسیب او د ابن شبرمه دا غوی پنیز باندې دا تقسیم نشته په جهاد کې فرض عین او فرض کفایي ته، بلکې دا غوی پنیز باندې هر جهاد فرض عین دی. لیکن جمهور علما پکې دغه تقسیم کوي چې یو جهاد فرض عین دی او بل جهاد فرض کفایي دی. نو تاسو اوس په خپل تطبیق کولای شئ چې جهاد کله فرض عیني او کله فرض کفایي وي، او د اختلاط بم نه کوي چې هغه د فرض کفایي جهاد د لپاره چې کوم شرایط دی هغه د فرض عین جهاد لپاره کوي. د فرض عین جهاد لپاره هیڅ شرط نشته، بلکې ان هجموا علينا سقطت الدعوه، هغه دعوت شرط هم پکې ساقط دی. نو د دې لپاره شرایط نشته. افغانستان کې چې کوم جهاد او دا فرض عین او په عراق کې چې کوم دی، فلسطین کې چې دی، دا ټول فرض عین دی. دغه بونډریانې چې کومې دي دا انګریزانو جوړه کړي دي، ډیورنګ دا انګریزو، دا پکې نشته چې یاره که چېرته زما په ملک حمله وکړه نو په ما به فرض عیني، او که د فلسطین په مسلمانانو ظلم کیږي نو په ما به فرض عین نه. داسې نه ده، بلکې بورما او د پاکستان او د افغانستان او د سعودي یو مسلمان دی. بورما کې چې په مسلمان ظلم کیږي تا باندې دلته فرض عین ګرځي، دا غوی نږدې اول په هغه نږدې خلکو فرشي، بیا غوی ته چې کوم نږدې وي په هغوی فرشي، تر دې چې په ټوله دنیا فرشي. دا بونډریانې په اسلام کې نشته چې دا پاکستانی دی او دا هندی دی، دا بنگلادیشی دی او دا د چین دی او دا د افغانستان دی. دا انګریزانو دا سرحدات جوړ کړي دي، ټول یو مسلمان دی. نو مطلب دا چې دا جشن ازادي چې خلک لمانځي د دې مسله پکې راووته. د پاکستان مسلمان وایي زه آزاد یم، ته څرنګه آزاد یې؟ هلته د بورما مسلمان نه دی آزاد، د چین د سنګیان مسلمان نه دی آزاد، د فلسطین نه دی آزاد، او ته د ازادۍ ورځ لمانځي، نو ته څرنګه آزاد یې؟ د دې خو دا مطلب دی چې ته جدا یې او هغه جدا دی، حلال کې تا او هغه یو وجود یې، نو چې هغه نه دی آزاد نو ته نه یې آزاد. ته به هلته آزاد یې چې ټول مسلمان آزاد شي، نو بیا به جشن ازادي لمانځي. كتاب الجهاد الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده حضرت أبي هريرة رضي الله عنه رواية هغه فرمایلی دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان، چا چې په الله ایمان راوړی وي او د الله په پیغمبر ایمان راوړی وي، واقام الصلاه او سم ادا کوي لمونځ، وصام رمضان او د رمضان روزه نیسي. دلته حج ذکر نکړو، زکات ذکر نکړو، بلکې د لمونځ او د روزې ذکر وکړو، ځکه دا داسې عام عبادت دی، په هر چا باندې فرض دی. حج په هر چا فرض نه دی، او زکات هم په هر چا فرض نه دی، او د لمونځ او روزه په هر مکلف فرض ده. نو دا عام عبادت او اهم عبادت کان حقا علی الله ان يدخله الجنه، نو په الله پاک باندې لازم ده، دا تفضلا لازم ده چې دا په جنت ته داخلوي. جاهد فی سبیل الله او جلس فی ارضه، دا الله په لار کې jihad کړی او کناستی په خپل ازمکه کې، یعنی مجاهدی کا قاعدی، دا په هغه وخت کې دا په جنت ته ځي چې کله جهاد فرض کفایي وي. دا د فرض کفایي جهاد په باره کې نبی علیہ السلام دا حدیث فرمایلی دی، التي ولد فيها اغسمکه چې دی پکې زیږېدلی دی. قالوا افلا نبشر به الناس، آیا موږ خلکو ته زیری نه ورکو چې د جهاد نه بغیر هم انسان جنت ته تلی شي چې کله جهاد فرض کفایي وي؟ قال نبی علیہ السلام ورته وفرمایل چې ان فی الجنة 100 درجه، په جنت کې 100 مرتبه 100 درجې دي. اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، الله دا 100 درجې د پاره د مجاهدینو فی سبیل الله تیاری کړی دي. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، د هر د یوې درجې نه تر بلې درجې پورې دومره فاصله ده لکه د اسمان او د ځمکې په مابین کې.
فاذا سالتم الله چې کله تاسو د الله نه سوال کولو فاسالوه الفردوس نو جنت الفردوس د الله نه غواړئ فانه اوسط الجنه واعلى الجنه دا جنت الفردوس اوسط الجنه یعنی اعدل الجنه وافضل الجنه واوسع الجنه بهترین او پراخه جنت ده او د ټولو جنتونو اوچت ده وفوقه عرش الرحمن او د دې د پاسه د الله عرش ده ومنه تفجر انهار الجنه او د دې د جنت ویلي بهيږي څلور ویلي د جنت دي وبو او د لبن او د شودو او د خمر او د شراب او د عسل یعنی د شاتو دا څلور ویلي ترنه بهيږي رواه البخاري وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المجاهد في سبيل الله مخکې حدیث کې د فی سبیل الله کلمه وا او په دې حدیث کې د فی سبیل الله کلمه ده نو په دې کتاب الجهاد کې نوی زائد فی سبیل الله کلمه راځي په دې ټولو کې د فی سبیل الله نه قتال مراد ده بل څه ترنه نه دی مراد څه شترنه مراد ده فقط قتال په قران کریم کې د فی سبیل الله لفظ راغلی دی د الله لار پښتو کې د الله لار ورته وایي نو د الله لار قران کریم کې د سبیل الله لفظ شپږ ډیر ځای راغلی دی یقاتلون فی سبیل الله او یجاهدون فی سبیل الله شپږ ډیر ځلې په کې دا لفظ ذکر شوی دی په قران کریم کې د مطلق دین د پاره 25 ځای دا لفظ استعمال شوی دی شپږ ډیر ځای دا لفظ راغلی دی په 25 ځایونو کې ترنه مطلق دین مراد دی لکه یصدون عن سبیل الله دوی خلق بندي د الله د دین نه نو په دې شپږ ډیر شو کې 25 ځای د فی سبیل الله نه څه مراد دی دین د الله دین او وزایا ترنه دین انفاق او قتال درې وړه مراد دي 25 شي ور سره وای او ځکه نو څوکيږي 22 نو 25 ځای ترنه دین مراد ده لکه یصدون عن سبیل الله وزایونو کې ترنه دین انفاق او قتال درې وړه مراد دي لکه انفقوا فی سبیل الله انفقوا خرچو کې فی سبیل الله په دین په جهاد ندل عام ده څو پاتې شو 25 ځای ترنه دین مراد ده او وزایا لکه انفقوا فی سبیل الله وزایا ترنه څه مراد ده دین انفاق او قتال ترنه دواړه مراد دي پنځم شو چې وزایا کې 22 کیږي ما بقیه خالق قتال مراد ده لکه یقاتلون فی سبیل الله او یجاهدون فی سبیل الله پدې کې به خالق قتال مراد ده د قتال نه بغیر بل څه ترنه نه دي مراد نو د فی سبیل الله په معنا پوه شوي فی سبیل الله کله دین ته وایي لکه 25 ځای په قران کریم کې دین ته ویل شوی او کله دین انفاق او قتال درې وړو ته وایي لکه قران کریم کې وځي او کله خالق قتال ته وایي علامه نووي فرمایلی دي چې د فی سبیل الله اولنې مصداق قتال دی دا اولنې مصداق دی او امام احمد پکې د یو روایت مطابق حاجیان او د دین طالبان هم داخل کړي دي وای دا فی سبیل الله دي حاجیان هم فی سبیل الله دي اولنې مصداق مقاتلین دي کنه امام احمد پکې ثانیاً دغه د دین طالبان هم داخلي او حاجیان هم داخلي صاحب د هدايه هغه فرمایلی دي د فی سبیل الله په تشریح کې چې فی سبیل الله څوک دي المنقطع الغزات لأنه المتفاهم عند الإطلاق فی سبیل الله هغه مجاهدین دي چې دومره خرچه نه لري چې jihad ته لاړ شي نو دغه فی سبیل الله دي المنقطع الغزات نو مقاتلین دي خو چې څوک jihad ته نشي تللی دا فی سبیل الله دی د jihad اراده لري او خرچه نه لري چې jihad ته لاړ شي المنقطع الغزات لأنه المتفاهم عند الإطلاق ما درته ویل چې په دې مشکات کې په دې کتاب الجهاد کې د فی سبیل الله لفظ نوی ځل راغلی دی په دې نوی واړو کې به تاسو فقط قتال مراد وای بل معنا کوم مراد کړه دا تحریف دی
بل معنا بنا مراد وي چې بل معنا مراد څه شه ده تاسو په حدیث کې تحریف کړی که تاسو ځان په فی سبیل الله کې داخله وای چې موږ طالبان د دین یو او د دې کتاب الجهاد حدیث بزان فټ کړي نو دا هم تحریف کړي تاسو خپل فضایل ډیر دي د طالبانو د دین تاسو په کتاب العلم کې وګورئ د طالبانو د دین خپل خډیر فضایل دي هغه فضایل د طالبانو د دین د لپاره بیانوي دا به ورته نه بیانوي طالبان د دین می توردن للباب درته ذکر کړ اصل مقصد می تبلیغی حضرات دي تبلیغی حضرات دغه حدیث په ځان فټ کړي د تبلیغ خپل فضایل خډیر دي هغه فضایل دی په ځان فټ کړي دا فضایل کې په ځان فټ کړو نو دا به تحریف په دین دا که هر چا د قتال نه بغیر په بل چا ور فټ کړ دا تحریف دی نو دا یوازې په مقاتل ور فټ کوي دا د مقاتل فضایل دي د تبلیغ فضایل خپل شته دي دعوت خپل باب دی د ترغیب او د ترهیب خپل بابي دا غیلا د خډیر فضایل موجود د طلب د علم خپل ډیر فضایل دي خپل فضایل شته د الله لار اوس د الله لار خو مو پیژنده د الله لار څه شه دي د الله لار قتال دی دا تبلیغی حضرات چې وای د الله په لار کې وځه نو دا ذهن دې په دې جوړ کې ګوره چې دې په الله په لار کې دی حسانيا اولا نه دی اولا د الله د لارې ولا څوک دي مقاتلین ما درته ویلي امام احمد بیا پکې طالبان د دینم داخل کړي دي دا تبلیغیان هم طالبان دي د دین طالبان دي دا د علماء مدرسه ده دې کې تاسو ټول علوم زده کوئ تبلیغیان هم چې دي سیاره مدرسه ده دویم دین زده کوي دا چې وزي سیروزه کې یا په چله کې دویم دین زده کوي مونځ زده کوي روجي احکام زده کوي د زکات احکام زده کوي فضل اعمال فضایل زده کوي نو دین زده کوي کنه دا څوک چې تبلیغ ته نه تللی د دین نه زده او څوک چې تبلیغ ته لاړ شي د دین زده یو څه خو زده فضایل زده بیان کوي شي د لمانځه فرایض واجبات سنتونه مستحبات دغه زده یو څه په جمله دین زده کړي منظم خپل برابر کړي مدام چې د یو مدرسه د طالبان د دین دی مدام پکې داخل دي خصانیان اولا مصداق څوک دی مقاتل وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم د حضرت ابي هريره رضی الله عنه روایت ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مثل المجاهد فی سبیل الله مثال د مجاهد د الله په لار کې نو د مجاهد نه څوک مراد ده مقاتل چې په کافر ځان وجني او کافر وجني دي ته مجاهد وایي د مدرسې طالب ته مجاهد نه وایي د مرکز تبلیغي ته مجاهد نه وایي لغوي معنا باندې هغه مجاهد دی مشقت برداشت کوي خو اصطلاحي مجاهد نه دی اصطلاحي مجاهد مقاتل ته وایي مثل المجاهد یعنی مثل المقاتل مثال د مقاتل فی سبیل الله فی سبیل الله مصدقو فی سبیل الله څه ته وایي قتال چې څوک کوشش کوي په قتال کې خپل مال خپل بدن خپل ژبه په قتال د کافرانو کې خرچه کوي کمثل الصائم دا پشان د هغه چا د چروجې نیولې وي القائم طول شپه په عبادت ولاړی القانت بآیات الله یعنی القارئ بآیات الله د الله آیتونه تلاوت کوي دا حدیث د یو صحابي د سوال په جواب کې نبی علی السلام فرمایلی دی یو صحابي د مجاهد د مرتبو غوښتنه کړې و چې یا رسول الله زه به د مجاهد مرتبه ته څرنګه ورسېږم نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل چې دا ممکن نه ده البته په یو صورت کې ممکن ده چې ته د مجاهد مرتبه ته ورسېږي هغه صورت دا دی چې ټول عمر لمنځونه وکړي ټول عمر روزه ونیسي یولم حم خالد تیر نه کې یعنی تعلیق بالمحال وکړه دا خو ممکن نه ده کنه چې ټول ورځ او شپه په منځه ولاړې ټول عمر روزه نیسي ټول عمر قران تلاوت کې دا نه ده ممکنه نو کدا سي دی وکړه د مجاهد مرتبه ته رسیږي او چې دا سي نشي کوي نو د مجاهد مرتبه ته نشي رسیدي او دا سي خو نه کیږي نو دا تعلیق بالمحال ده د بخاری په روایت کې راځي چې جاء رجل صلی الله علیه وسلم فقال دلني على عمل يعدل الجهاد یو سړی نبی علیہ السلام تراغلو ورته وی چې یا رسول الله دا سي عمل راته وخیا چې هغه د جهاد سره برابرۍ یو بل عبادت چې د جهاد سره برابرۍ نبی علیہ السلام ورته فرمایي لا اجدو
داسې عبادت خو راته نه دی معلوم چې د جهاد سره برابر وي. خو تاسو خو جهاد زده کړو. جهاد څه ته وایي؟ بذل الجهد فی قتال الکفار. هر سړی هم ګوره مجاهد نه دی چې مسلمان وجنه او تم مجاهد. داعشي مو ځان ته مجاهد وایي. داعشي څه کوي؟ بذل الجهد فی قتال المسلمین. ټول کوشش په دې کې دی چې مسلمان څنګه قتل کړم. د جبهة النصر مجاهدین څنګه قتل کی، د القاعده مجاهدین، د امارت اسلامی مجاهدین، د خلکو مالونه څنګه لوټ کی، د خلکو ماشومان څنګه حلال کی، مساجدو کې بمونه څنګه کی دي. دوی په دې کې کوشش کوي. بیا ځان ته مجاهد وایي. دا مجاهد نه دی. جهاد دی ته وایي بذل الجهد فی قتال الکفار. کافر او د کافر همکار د دوی مقابله چې کوي په مال سره، په نفس سره، په لسان سره. بعضې نور دی هغه ټلیفونونه کوي خلکو ته، ټلیفون ورته وکړي چې دومره روپۍ راوړه، که نه په بم دی لزوم، بیا ورته دروازې پورې بم هم وتړي. نو دا بذل الجهد فی قتال المسلمین دا جهاد نه دی. دوی په نوم سره ځان ته مجاهدین وایي. دا نور هم د امریکایانو د اسرائیلو جاسوسان دي. دا جهاد بدناموي، مجاهدین نه دي. جهاد صرف دغه ته وایي. تاسو زده کړو بذل الجهد فی قتال الکفار. حدیث کې راغلی ان تقاتل الکفار اذا لقیتم. کافر او د کافر همکار. د کافر همکار څه ته وایي؟ د کافر همکار دی ته وایي چې د کافر باډي ګارد دی، د کافر نشاط او مخکې روان دی. اول به دا مړ کې، بیا به کافر مړ کې، کني کافر ته دی نه پرېږدي. دا هم د کافر همکار دی. دا هم د کافر همکار دی چې دا کوشش کوي چې دا کفري نظام دی مضبوط پاتې وي. کفري نظام د اسلامي نظام په مقابله کې چې کوم بل نظامي دیموکراسي، د دیموکراسي د بقا لپاره چې څوک کوشش کوي دا د کافر همکار دی. پوه شوئ؟ یو سړی وایي زه جمهوریت ساتم، دیموکراسي ساتم، د دې لپاره قرباني ورکوم، دا د کافر همکار دی. ځکه کفري نظام ته ته قرباني ورکوې. کفري نظام ته چې قرباني ورکوې نو تم د کافرانو په حکم کې راځي، اگر چې کافر نه وي. که عقیدوي دیموکراسي ته قایل نو بیا خو کافر، او که عقیدوي ورته قایل نه د پیسو دپاره ورته قایل نو بیا کفر دون کفرن کې راځي، یعنی کافر عملی بیا عقیدوي نه. یعنی همکار ما درته ویلي چې یوازې دا نه دی چې ټوپکې غاړه کې اچولي او د کافر باډي ګاټي کوي. د کفري نظام دپاره چې دی د بقا کوشش کوي، دا د کافر همکار دی. نور خو تاسو پوهېږئ کفري نظامونه په کومو ملکونو کې دي، بیان ته هم ضرورت نشته. کمثل الصائم القائم القانت بآیات الله لا یفطر، چې دی نه سستېږي، من صیام د روژې نه ولا صلات نه د لمونځ نه، حتی یرجع المجاهد فی سبیل الله، تر دې چې راواپس شي دا مجاهد د الله په لاره کې. فرض عین لمونځ بهتر دی که فرض عین جهاد؟ بعض علما فرمایي چې دا د لمانځه نه بهتر دی. جهاد چې فرض عین بیا د فرض عین لمونځ نه بهتر دی. نبی علیہ السلام فرض عین لمونځ قضا کړو په خندق کې د جهاد دپاره. وعنه قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انتدب الله، یعنی زمانه و کفله، الله ضامن او کفیل دی لمن خرج فی سبیله، د هغه چا دپاره چې د الله په لاره کې وتلی. د الله په لاره کې څوک وتلی؟ مقاتل. ما درته ویلي طالب هم د الله په لاره کې دی، تبلیغ هم د الله په لاره کې دی. خو ثانیاً اولا څوک دی؟ په دې باب کې به خالي مقاتل مراد دی، په دې باب کې به بل څوک نه مراد دی. دا خو کتاب الجهاد دی، دا کتاب العلم نه دی، کتاب التبلیغ، کتاب الترغیب و الترهیب نه دی، دا کتاب الجهاد دی. نو دلته فقط مقاتل مراد دی. انتدب الله لمن خرج فی سبیله لا یخرجه الا ایمان بی و تصدیق برسولی، چې د نو باسی جهاد ته مگر ایمان په ما باندې او تصدیق زما پر رسولو. ان ارجعه بمعنى لا، دا مقاتل بزه د معنا له سره را واپس کوم. معنا له څه شی دی؟ من اجر، چې هغه اجر دی، او غنیمت یا غنیمت دی. من اجر او غنیمت په دې کې او د پاره د مانعۃ الخلو دی. اجر او غنیمت کې مانعۃ الخلو د جمع جایزه ده. اجر هم ورته شته، غنیمت هم ورته شته. دا مطلب نه دی چې که غنیمت اجر بني که اجر وی غنیمت بني، بلکې مانعۃ الخلو ده، د دې نه خالی کېږي نه، جمع جایزه ده.
من اجر او غنیمت او ادخله الجنه او ادخله الجنه کې دا او د پاره د مانعه الجمع ده که غنیمت وی شهادت بیا نه او چې شهادت وی بیا غنیمت نه شهید ته په غنیمت کې برخه نه او ادخله الجنه دا مطلب چې بیا به شهیدو ما بدلته او د پاره د چا ده د مانعه الجمع غنیمت او شهادت نه جمع کی شهید ته رتح ورکول کیږي غنیمت کې برخه نه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ده حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت ده فرمایلی دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي والذي نفسي بيده باغ الله می دي قسمی چې زما روح دغه په قبضه کې ده لولا ان رجال من المؤمنين کچرت داسې نه وي چې یو سړي دي په مؤمنانو کې یو څه خلق دي لا تطيب انفسهم یعنی لا ترضى انفسهم هغوی په دې راضي کیږي ان يتخلفوا عني چې زمانه شاته پاتې شي چې زه جهاد تلاړ شم او هغوی زمانه شاته پاتې شي نو هغوی په دې راضي کیږي ولا اجد ما احملهم عليه او زه داسې څه نه مومم داسې سپرلی او بیت المال کې څه نشته سپرلی او نور څه نشته احملهم عليه چې دوی ور باندې سپاره کما ولا اجد ما احملهم عليه نما تخلفت عن سريه تغزو في سبيل الله زب شاته نه پاتې شوه د یو جماعت قلیله د مجاهدینو نه تغزو في سبيل الله چې هغه د الله په لار کې جنگيږي والذي نفسي بيده باغ الله مې قسمی چې زما روح دغه په قبضه کې ده یعنی مطلب دا دی چې دغه مجاهدین غریبانان دا وی د خوشطبۍ د پاره چې دا وی طبيعت خراب نشي هغه ته دوه غمونه لاحق کېدل یو د تخلف عن الجهاد چې د غریبۍ د وجه نه جهاد ته لاندړو او بل د فراق النبي صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه السلام د جدای نو دوی په دې دوه غمونو غمجن کېدل کله دوی دا دوه غم نه ویني زه به هر جنگ تتله هر جهاد ته بدله ما تخلفت عن سريه تغزو في سبيل الله نبی علیہ السلام په وښتو غزواتو کې خپل شرکت کړی دی او شپږ 50 سریې لګلې دي دا چې دوړه سره یو ځای کې 3 اتیا کېږي نو په لسو کالو کې نبی علیہ السلام 3 اتیا حمله په کافرانو کړې یا کافرانو په نبی علیہ السلام حمله کړې دي نبی علیہ السلام یې مقابله کړې نو په لسو کالو چې تقسیم کې 3 اتیا نو څوک کېږي هر کال ته څو جنگ راوځي 3 اتیا څه د پاسه اته چې اتیا شنو هر کال ته اته حمله راوځي چې په کافرانو په هر کال کې اته حمله کړي خدا 3 اتیا جنگ دي نو څه د پاسه 3 نو بهر تقدیر نبی علیہ السلام څو غزواتو کې شرکت کړي خپل وښتو لسو کالو کې په وښتو غزواتو کې خپل شریک شوی لسو کالو کې چې په وښتو غزواتو کې شریک شي نو تقریبا هر کال کې 3 جنگ په خپل کې شرکت خپل په کې شرکت کړي هر کال کې او 3 اتیا سریې لګلې شپږ 50 سریې لګلې دي نو هر کال ته څو سریې وتی په لسو کالو کې څه د پاسه 15 ګوره څه د پاسه 15 سریې نو 3 جنگو کې چې خپل شرکت وکي او څه د پاسه 15 کې څه د پاسه 15 ولېږي نو به هر تقدیر ما درته ویلي چې وښتو غزواتو کې خپل شریک د شپږ 50 سریې لګلې مجموعه 3 اتیا دي دا په لسو کالو تقسیم کا هر کال ته اته جنگونه وځي اته جنگونه نور تشکیلونه مو مراد وای چې د خپل تشکیلونه مراد کې چې مم په کال کې اته تشکیل کړي تبلیغ ته یا مدرسې ته یا بل شي ته دا تشکیلات نه دي ګور جنگونو ته تشکیلات دي نبی علیہ السلام بل تشکیل نه دی کړی نو هر کال کې نبی علیہ السلام څو تشکیل کول اته تشکیل دریو کې به تقریبا خپل وته او 15 کې به صحابه لګي والذي نفسي بيده او باغ الله مې قسمي چې زما روح دغه په قبضه کې دی لودت ان اقتل في سبيل الله زدا خو هم چې شهید شم د الله په لار کې ثم احيا بیا ژوندې شم یعنی لاقاتل چې ژوندې شم بیا قتال وکم نو دا تمنا د قتال ده ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل نبی علیہ السلام تاسو ته مویلی
په لسو کالو کې 83 غزوی کړي دي، په هر کال کې 8 جنگ کول. په دې لسو کالو کې د دوړو طرفینو نه 138 کسان مړ شوي دي. 209 صحابه شهیدان شوي د نبی علیہ السلام په زمانه کې، او 209 کافران پکې مړ شوي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. نبی علیہ السلام فرمایي چې د یوې ورځې رباط دا د دنیا او د ما فيها نه بهتر دی. رباط څه ته وایي؟ د دشمن په سرحداتو باندې پیراداري ته رباط وایي. اول خط کې جنگیدل، دا شل کله د امریکایانو په خلاف چې کوم مجاهدین جنگیدلی دي د ټولو رباط کړی دی، یعنی ټول افغانستان اول خطو د امریکایانو په خلاف، هر ځای سنگرو او اول خطو. نو د دشمن په سرحداتو باندې پیراداري دې ته رباط وایي، او په داخل کې پیراداري ته بیا حراست وایي. نو د دشمن یعنی په اول خط کې جنگیدل دا د دنیا او د ما علیها نه بهتر دي. وعن انس رضی الله عنه، دا حضرت انس رضی الله عنه روایت ده، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله. په اول ورځ کې قتال تتلل، د الله په لار کې وتل، د الله په لار کې، او روحه او یا د نسبی اخیر د ورځې کې د الله په لار کې وتل. دا د دوه وختونو تخصیص کړی دی، ځکه چې په هغه وخت کې د نبی علیہ السلام په زمانه کې په جزیرة العرب کې غالبا په دې دوه وختونو کې جنگونه کېدل. نور هغه ملک ګرم دی، غرمه کې پکې جنگ نه کېږي، یا په سحر کې کېږي یا د ماسپښین نه بعد چې هوا لږه یخه شي. ولغدوة فی سبیل الله او روحة خیر من الدنیا وما فیها، دا بهتر دی د دنیا او د ما فیها نه. خیر یعنی من نعم الدنیا كلها، د دنیا ټول نعمتونه چې یو طرف ته کې او دغه نعمت بل طرف ته کې. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. د یوې شپې او د یوې ورځې رباط یعنی یوه شپه په سنګر کې تیرول، د دشمن په سرحداتو باندې پیراداري ته رباط وایي. دا سنګرونه ټول رباط دی. نو د یوې یو شوا روز رباط خیر من صیام شهر وقیامه، دا د یوې میاشتې د روژې نم بهتر دی، او د یوې میاشتې د تهجد نم بهتر دی. و ان مات او کچرته دا مجاهد شهید مړ شو، جرى عليه عمله الذي كان يعمله، نو د عمل نامه نه بنديږي، د نور خلکو عمل نامه بنديږي، د عمل نامه کې لیکل کیږي. لکه مثلا د ورځې 6 رکعات نفل کول، تر قیامت د په عمل نامه کې هر ورځ 6 رکعات نفل لیکل کیږي. د شهید دی او د مړ دی، خو د عمل نامه کې هر ورځ دا لیکل کیږي. د په کال کې څو روجینی ولې هغه روجي ورته په عمل نامه کې لیکل کیږي. څومره حجونه کول، د چې څومره په ژوند کې عبادت کول، د مرګ نه بعد هم د په عمل نامه کې دا عبادت لیکل شي. نو دا ډیر لوی اجر دی، ګوره ډیر لوی خوشخبری ده. لکونو کلونه دي، زرګونو کلونه دي، او په د زرګونو کاله لکه ته چې ژوندی او عمل نامه کې د عبادت لیکل کیږي، ته به مړی مفتو کې د عبادت لیکل کیږي. وان مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه، هغه د جنت رزق به د وفات نه وروسته د ترسيږي. وامن الفتان یا فتان، او د به امن د فتان نه، فتان یا فتان دلته عذاب قبر ته مراد دی، او یا دجال مراد دی، یا شیطان مراد دی، د فتنو نه بده په امن. رواه مسلم. وعن ابي حفص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. مغبرت ندی په ګردونو خړی پړی شوی، قدم عبد قدمونه د یو انسان د الله په لار کې، د الله په لار کې یعنی په قتال کې، فتمسه النار چې د تبه ورسیږي. نو چې د الله په لار کې دی خې په ګردونو کا کړی شوی، نو بیا در باندې اور حرام شو. نو دا ډېر غټ زیری دی. د مجاهدینو ضرور په جهاد کې قدمونه په خاورو خړ پړ شي ډېوینځي، نو بس په ده باندې اور حرام شو.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دا حضرت ابي هريره رضي الله عنه روایت ده هغه فرمایلی دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي لا يجتمع كافر وقاتله في النار ابدا نه جمع کیږي کافر او قاتل په اور کې هیڅ کله. دا د ترغیب د کافرانو د وجلو طرف ته ترغیب دی چې کافران مړه وکړه په کافرانو یا کافر مړکا یې همکار مړکا خو مړه وکړه د مړي د کولو طرف ته ترغیب دی. صحیح خو اسنه چې دا وابیان زما د الله فضل کټ کی چې مړه وکړه څوک مړکا کافر مړکا او د کافر همکار. پوه شئ ما یو ځای کې ویلو چې په بیت الله شریف کې په امریکایانو فدایي جایزه ده په امریکایانو د وی په همکارانو نو چې د امریکایانو همکارانو ترینه لري کړی دی وای په بیت الله کې فدایي جایزه دا دجل کې تلبیس کوي. نو په قران کریم په دې حدیث کې د چا طرف ته ترغیب ده د کافرانو د وجلو طرف ته او د کافرانو د همکارانو د وجلو طرف ته ترغیب ده. په قران کریم کې 9 اویا د قتال صغیر راغلي دي 9 اویا قتال څه معنا په کافر ځان وجنه او کافر وجنه 9 اویا صغیر د قتال قران کریم کې راغلي دي. خپل د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاس مبارک باندې ابی ابن خلف قتل شوی دی. نبی علیہ السلام مړی کړی دی څوک یې وجلې دی ابی ابن خلف. نو په دې حدیث کې د قتل الکفار طرف ته ترغیب دی. نو د تبلیغي حضرات او د تبلیغیانو دا فلسفه غلطه ده چې دوی وایي چې کافر چې ووجني نو دوزخ ته ځي نو تبلیغ ورته وکړه چې جنت ته لاړ شي. نو الله د تا ته موبایل را رسولې دی نو تا نه به پوښتنه کوي چې تا ته په قیامت کې به تا ته کافر وایي چې تا ته ما موبایل جوړ کړی و ما سره چې څه تا ته مې در ورسول تا سره چې څه ما ته دی ولې نه دی را رسولي. دا فلسفه صحیح نه ده. صحیح په دې کې ترغیب چاته ده د کافرانو وجلو ته کافر باندې زړه یا خوا. آیات کریمه کې الله پاک فرمایي ويشفي صدور قوم مؤمنین د کافرانو په وجلو د مسلمانانو زړه یخ په دې بدستا زړه یخیږي په دې مخه فکیږي چې کافر مړ شو په دې مخه فکیږي چې دا ولې دوزخ ته لاړ د دې دا ژوندې وې د کې د شنور فساد هم کړي. نو په دې کې د کافر وجلو طرف ته ترغیب ده او د کافر د همکار د کافر همکار څوک دی چې د کافر باډي ګاټي یا د کفري نظام حامی وي د کفري نظام دفاع کوي. دا دیموکراسي کفري نظام دی. لا یجتمع کافر نه جمع کیږي کافر وقاتله او هغه وجن کې د دې کافر تاسو کې چې چا کم کافر وجلې کافر به دوزخ ته ځي ته به جنت ته ځي جهنم کې ورسره نه یوځي کیږي فی النار ابدا. یعنی دا مجاهد به دوزخ ته نه ځي ځکه مقتول دوزخ ته تللی دی هغه مقتول کافر. رواه مسلم. وعنه قال قال رسول ما درته خبره وکړه ګوره بیا احتیاط د مسلمان وجل جهاد نه دی چې مسلمان وجني د مسلمان مال لوټ کوي صرف وجلو ته جهاد نه وای څوک به وجني کافر او د کافر همکار یا د کفري نظام حامی. بس ده کنه.